اوس دوته موږ تاسو څه رقم ته موږ هاتو الاینمنت تیر کو کنه د دوه لپاره ګولای جدول ویني جدول دا دی ګوره اوس دا ته دا رقم ښکارېږي د الاینمنت ولې چې لیاوټ ته ورته منظم پراته دي ځکه دغه څه ته دی خپل نورتینګ سیستم دی پلان پروفایل دا پلان نه دی دا سره روټیټ کیوي دغه راټوي دغه کات کې داس تیر کړ خپل په لیاوټ کې نو جدول په دغه هغه کې ما چاویا په ماډل کې لیاوټ کې ځای په ځای کې کته په ماډل کې جدول وسی یو دی خدای لخنه یې دی کنه دا لای چې یو دی چې لیاوټ لاړ شي بيخي په بل ځای نو تاسو لیاوټ کې ځای په ځای کې دا ته چا ځای پروتي مشکل نه دی ځکه موږ تاسو لیاوټ کار دی کنه نو دم چې کله کار وکړو اوس موږ تاسو ته ضرورت چې کوریډور ورکو چې موږ تاسو هجوم وباسو خو باندې ورځم ولر ټول لورو ارتفاع لورو عرض نه لورو مثلا دا د پلان لورو دا لورو خو چې عرض ونه لورو نو هجوم نشي استلای کنه دغه لپاره موږ تاسو باید څنګه وکړو کوریډور باید ولرو کوریډور چې ورته کو بخپل موږ تاسو باید اسمبلی ولرو اسمبلی په خپل تاسو څنګه کوي جوړوي د اسمبلی لپاره کنټرول 3 تاسو وای یو دا دی چې تاسو کولای شئ چې کوریډور ته راشئ کریټ اسمبلی نوم مرتبر کې مثلا نیو اسمبلی څه شو د دوی لپاره انډیویډوال خو ته بیسیک حالت بیسیک وی تو شو دا خای کومي حالت خای دا کولای شي ته بیا زه په دوی کې ان شاء الله نو ډیر کار تا کوم چې تر کوم تکید شي دی مفهومي شي دی دا دلته کې خونه دي دوی ته وسته کولای شي چې نور لانز ورته اٹکي یو طرف ته بل خوا ته کنه مثلا زه داخله متهم چې دا ورته اٹکا وس دا چې کله ورته اٹکو او کولای شي چې دوی ته اسمبلی مر واخلې وګوره دلته شته اسمبلی مثلا یا چې پرایمری روټ سپل سیکشن دا هم متکوله شي چې راوړي دا هم شته او دغه طریقه هم ده چې هر یو تاسو وکړئ مشکل نشته دی خو شوي تاسو دواړه نه کولای شئ چې استفاده وکړئ طالبه دا کې دا اف کوي چې ډېر مصرفي موږ ته چې موږ دا شولډر دلته نه دی پکاو صحیح شو یا دا کارب نور کو دالې اول دا چې کله تاسو ته انتخاب کړئ رائټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته ورشئ د تاسو پارامترونه تغییروای شئ خو خاط هغه دا چې تاسو دا انتخاب کړئ دا لې تغییر کړئ پی آر یعنی پراپرټی دا تاوی تغییر کړئ مثلا دو ار څوي زه ته چې درې اشاره شپږ مثلا زه ته چې دا څلور وي سلوبي څوي چې عموما د اسفالټ سره کو پر 2.5% وي جغلدي د پر 4.5 سلوب ورکول کی کنه اوله طبقه څوي دوه مداخله پیمنٹ ډیزاینر کار دی چې پیمنٹ ډیزاینر ته وی چې د طبقات مثلا اسفالټ در دی سرویس در دی بیسکوس در دی د طبقات به غلط کی خو چې چیرې تغیروي د تاسو کولای شئ چې طبقات هم څنګه کړئ تغییر کړئ نو کله چې د وی خو تغییر کولای شئ چې دا خو هم څنګه کې ډیلیټ کړئ ټول کار د وی خو ته وکي بیا څنګه کې میرور کې خو ته میرور ته اوس مهمه دا ده چې زه یو سره کلارم مثلا موږ تاسو باید کنډیشنل کار کوو دا سره اکته ده په دغه ساحه کې دا تماته ریټرنینګ وال پکور دی د بل خواته ډرین پکور دی په یوه ساحه چې شي نه دی پکور بل ساحه ته ډرین دی بل ساحه دا تم ریټرنینګ وال دی دالم ریټرنینګ وال دی نو دا یو مقطع شو دا ته بل مقطع شو دا بل شو دا بل شو دا مقطع څنګه ورته معرفي کوم نشي کېدای کنه هر یو ته ځان ته سیکشن جوړوم نه زه کنډیشنل ټارګټ ورکوم ټارګټ چې هم چې دلته کدا خط ولیدل ریټرنینګ وال واخله کنه هیڅ شي ماخله ک درین و درین واخله ک ریټرنینګ وال واخله ک هاټ راک نو کنډیشنل با وکی کنه چې مقصد استاد محترم یو سره کې لکه یو د نه کنه اتمې تر منځ کې دا ګلدانو دراشي دی کنه دا د بازی کې چوک راشي د سي و غرض دی چې کچیرته د سرک ارز تغییر کو بیا اسمبلی تغییر کو اتمان کچیرته د سرک ارز تغییر نکو یعنی د اسمبلی شکل نه بدلیږي نو بیا مشکل نشته د اسمبلی کې ټول شي ځای کوي
مثلا ساحه کې ریټنینګ وال دی وکه نشته دی وکه درین دی نشته دی بل راک دی هارد راک دی خو که چیرې هر څه تغییر کو 100% به بل اسمبلی جوړاوي مثلا یک ساحه کې یو ساحه کې 8 متره ده بل ځای کې 6 متره ده 6 به تغوز هغه کوي بل به 8 متره جوړاوي خدا چې ته څنګه کولای شي چې کنډیشنل سره هغه جوړه کې اسمبلی دا به داس کوي ښه دې کې هغه ټول راځي و دا راځي کې ښه اوس د میډین هم د تکرار چې میډین څنګه کوي ټول نه یو شای دی میډین دلته لري ښه اوس تاسو کده ته اسمبلی ورکیا دا نو وخت کنه څنګه ټارګټ ورکوي ټارګټ څنګه ورکوي کنټرول 3 وای دا تراشه وګوره کنډیشنل یو کټ پیل دی یو کنډیشنل هوریزونټل ټارګټ دی دا به مو وایم دلته ول دراشه دا انتخاب کا تو شو کې دا انتخاب نه کوي دا چې کوم شي ته ورکوي هغه انتخاب کوي دا دی وای خسته کنه دا دی ښکته راغلی دلته شي دی ورته ټارګټ پاوند بل ورته انتخابومه ټارګټ ناټ پاوند چې څنګه زه دا کلیک وکړم هغه پورته ځي ټارګټ ناټ پاوند پورته لاړه ټارګټ پاوند ښکته ټارګټ ناټ پاوند اتومات پورته ځي ښه اوس دغه شای زه دا موو کړی د دوی نه دلته چیرې ولګوم ښه معلوم شي نه ټارګټ پاوند او ټارګټ ناټ پاوند ټارګټ ناټ پاوند دغه دی او ټارګټ پاوند دا دی ټارګټ پاوند دا مانو که چېرته تا ټارګټ پیدا کړو اتومات دغه شی واخله دا شی څه شی واخلي اوس دلته زه څو ټارګټونه جوړوم ښه دا به انتخاب کوئ یا همدلته راشي کنډیشنل ته ښه د دو سکیل ورته 2 کوي او ټارګټ یې پاوند کوي دلته یې څنګه کوي په دو ځای کې 8 کوي بل واخله سکیل یې مثلا ورته 0.5 کا دا له واخله 8 دا سکیل چې زه ورکوم دا کوم دی هغه سکیل نه دی د کاټو پیل دا دلته د ویو کې رسمول دي دا د ډسپلی سکیل دی چې څنګه یو شی رسم کړم نور دا پاک نه لري په کاټو پیل باندې ښه اوس دلته په ټارګټ کې یو شی دی چې کله تاسو دا انتخاب کړئ پی آر پراپرټي ووایه یو خو دلته دی چې د دوی نوم دی مثلا زه ورته وایم چې مثلا چې ډرین آر سی سی ډرین رایټ ساید ښي خواته دا یې نوم شو دلته دغه دی چې لیاوټ دغه لیاوټ ټول ښایي دغه ټول یې څومره وي دلته په ډراوینګ کې رسمولي ده دا کوم مشکل هغه نه لري په ډیزاین کې څه هغه نه لري مفهوم دا ته څنګه رسموي یو شکل ځان لپاره جوړ کړي مثلا که دا ورته لاس کې دا کامي که دا سکیل یې ورته مثلا 0.2 کې دا نور هم دا خطر راځي مثلا دا ورته 8 که نه یا مثلا دا ورته 15 چې لاند شي ټارګټ پاوند یو پاوند دی دا قیمت څه معنی دا معنی چې زه کله دلته ټارګټ مودیفای کوم مثلا سرک دغه کې څه دی ریټنینګ وال دی زه دا یو پلیلون ترسموم چې په دغه ساحه کې څه دی دا ریټنینګ وال دی که دغه خط د سنټر لاین نه 9000 او 900 متر لرې رسم شي هم ټارګټ خلی یعنی دا څنګه شي دلته رسم شي د دوی نه دوه خطا شي دلته رسم شي ان دلته رسم شي دلته ټارګټ خلی یعنی که څومره لرې هم شي ځکه دلته ما ورته په قیمت ورکړی دی چې څو دی 999 عموما متره دی عموما دا موږ کم ورکوو 50 متره ورکوو ځکه دا خط نږدې ورته رسموو دلته که نه او بیا زه درته رسموم دا به درته هغه هم کم شته دی خو عموما دا موږ چې ورکوو دا 50 مترو پورې ورکوو اوس هم تر مخنه غواړم دا همدغه ټارګټ فال او ټارګټ ناټ فال کنه دا دې لپاره دی چې هلته سټرکچر لپاره دا سټرکچر لپاره زه ورته کوم بیا ټارګټ ناټ پاوند ته کوم چې ورته کله په ترانزیکشن کې هغه واخلي اسمبلی کې درین یا روټر هغه واخلي ریټرنینګ وال بیا خپې کې اوس پوه نه شي بیا هم ان شاء الله په مفهوم باندې پیغام کا اوس یک ساحه انجینر خو درین است خو اتومات درین میگیره اگر ریټرنینگ وال باشه ریټرنینگ وال میگیره اگر هارد راک باشه هارد راک اگر هیچ چیز نباشه باز اتومات نه تارگت میگیره باز نان تارگت ما چیز برش میتیم که نان تارگت چی بگیره
طبقه بگیره یا یک چیز بگیره، اگر یک چیز میتی مثلا کارت زیاد شوه این چیز بگیره، مثلا یک کار میتون که مثلا کار زیاد شوه که بیا همین سرک تعقیب نکنه یک چیز میتونه. خب مفهوم دو تارگت و نان تارگت مفهوم پوشی. وقتی که تارگت پیدا نشوه اتومات نان تارگت میگیره. صفت دیگه خلا نان تارگت. و څومره چې ته کولای شي څومره چې ته وغواړې مشکل نشته. خو اوس دلته د ورکو د دو نوم د ورته ورکو شی دی RCC drain left right. دو ته ورکه مثلا R wall right R wall right صحیح شو. مثلا دو ته ورکه یو به هغه به ورکو راک به ورکو هارد راک یا راک هارد راک صحیح شو رایت هارد راک رایت چې دم بیاد چک کوي تاسو او دو ته به ورکوي دلې نوم ورته ورکوي نان کانډیشنل مفهومي پوه شوئ انشاءالله. دا چې ویړ کو دا به ډېر دا څه رقم زده کار کوم داسې کار به وکړئ ښه. اوس به دته ډرین ورکوي. ډرین به څنګه کوي دلته به راشئ ډرین وګورئ ډچ دالې وګورئ ټرنچ دا به وي دا د کانال دی د دوی هغه ښه ډچ د سرپټې جویچه ورته خلی سرلوچې وي کومه جویچه خلی مثلا زه دا ورته واخلم صحیح شو. دا به انتخاب کړي دا چې کله انتخاب کې دلته یې دا هغه راځي سیټینګ یې ټول راځي دا انتخاب کا PR پراپرټي اول ډچ ډیفت ارتفاع څومره وي مثلا زه ورته وایم 0.8 وي. دوم ډچ باټوم ویټ د لاندې عرض څه وي مثلا زه ورته وایم چې دا دې وي 0.15 دا لاندې عرض ټاپ ویټ د بار ویټ څه وي کنه او ایو دا دغه ساحې مثلا زه دا ورته وایم زیاتره وخت دا عادت 0 کوي دا جوچه داسې پاکه ورکه شي ډېر ځایي په 0.001 داسې قیمت ورکوئ نه داسې شو ورکه شو. زه ورته وایم چې نه کنټرول ځای دا انتخاب کوي څه شو مثلا زه دا ورته وایم چې دغه قیمت یې 0.2 کوو مثلا 60 سانتي کوو که نه او C1 C2 دغه قیمت نه دی دا دا C1 دی دغه څه دی C2 دی. زه ورته وایم چې دا هم 0.15 که کوم یو میکنم داخل می بی کلم کنترل زای انتخاب یکا دی بی قیمت وکنه دی بی سیو بی میکنم C2 بی داره مثلا زه ورته دا 0.3 که ولی نخلی کنترل زای دا هغه نه مې زیات ورک دا انتخاب که مثلا 0.15 دا غلطه یو داسې قیمت دی دا غلطه دا قیمتونه نه دا مې ورته زیات کو بیو او سیو دا دی او C2 هغه دی مثلا دا زه ورته کوم دا زیات دی که نه دا کم دی 0.15 دواړه سره مساوي شول بل 0.15 دی او ډي دا غلطه چې نه تل دلته به د سپورت نه کش کوو نه راتلو به جوړ شو مثلا دا وتلی انساید بنچ دا بنچ نه دا وتلی دا کولای شي ورته چې دا 0 کنه مو نه ملي او دا بل اف یو دا دی دا مرته 0 کنه مثلا دا بیرون کوي چې دا اف یو بعض وخت دا غلطه لا قیمت ورکوي بیا غاز کوریډور سرفیس مو ویي بیا نه خلی دا ته یو کم لینک ورکوي کوریډور سرفیس کې بیا زه ته څنګه نه خلی 0.0 یو څه دوره کې لینک دلته ورته ورکړی دا دوره لینک چې موجود وي ادوا او ادرا یا نه کوم خدای کا دا نور مې درته وې دا 0 کومه مثلا دام 0 کومه دا یو جو چا دا موږ مثلا جوړه کړه یا د بی قیمت بی 2 څه شو بی 2 دا ما 0.2 کم چې مساوي شي من سیش
یو ډرین دی دا د جوړ کو داته د کیف اوس راځي د دوی لپاره ریټنینګ وال اچوي ریټنینګ وال ار وال وګوره ریټنینګ وال ریټنینګ وال ده مثلا دلته وایي چې د ټارګټ کې د مو څنګه وخت ریټنینګ وال و دا ریټنینګ وال اوس کولای شي چې د اندازې څنګه کې دلته تغییر کړي چې ټاپ د دغه ځای پورته دا ارتفاع سرک نه پورته ساحه نه دا څومره ورکوي او ټاپ هایټ څومره ورکوي دغه ځای نه د دغه پورې او باټوم د تهداب ارتفاع او خو دا اوس خپل ورته کولای شي چې رسمي کې دلته نه دا داس رسمي هغه بیا په اسمبلی براوه هغه کې هغه کاوي رسموي اسمبلی هغه کې رسموي به د سلطنتي تړکاوي چې هغه داسې مختلف کودونه دي په کودو باندې صاحب اسمبلی هغه کې جوړیږي بیا ورته تړکاوي هغه تاسو دلته شته تاسو وګورئ په صاحب اسمبلی برزر کې جوړیږي بیا رسميږي بیا دلته هغه ډېر ځخ رسميږي ښه بیا دلته وروړي اوس دلته مثلا کله چې جوړچا واخلي وروسته د جوړچې نه کاټ فیل باید وي که نه وي خو یا کاټ دی یا فیل یو شی خو شته دی که نه نو تاسو ورته وایئ چې کله چې جوړچا واخله بیا کاټ او فیل هم واخله دا انتخاب که کاپي دلې ورته اډ که صحیح شوه کله چې ریټرنینګ وال واخیستو کاپي بیا که چېرته کاټ واخله که فیل و فیل یو شی خو حتما شته دی او بیرون یا کاټ است یا فیل یک چیز اگر این نباشه باز نمیگیره خب اوس کاټ څنګه واخلي فیل څنګه واخلي کاټ انتخاب که کاټ سلوک 2 زه ورته وایم چې نه یو په نسبت یو خو عموما بلاستینګونه چې دي بلاستینګونه 0.1 کاټ موږ تاسو 0.1 کنه او مثلا ساق چې دی ها ساق یو په یو باندې موږ تاسو وایو یا 0.1 باندې لګ راکو اون راک کنه 0.5 داس فیل سلوپ څلور دی زه ورته وایم چې نه 1.15 واخله که فیل و 1.15 واخله یو فیل سلوپ دی یو فور سلوپ دی او یو کاټ سلوپ دی یو دلته بل شی هم دی بیک سلوپ د دوی په مفهوم پوه شئ ګورئ دا یوه جوچه ده دلته مثلا دا سرک مقطع ده دا اگزیسټینګ دی ګورئ یو پی سلوپ دی یو فور سلوپ دغه ته ویایي تر دغه ته پورې پور دی که وروسته نور و هغه بیا پیل دی دغه ته بیک سلوپ یي د جوچې په اندازه خو که نور اخوا ته بیا مثلا کاټینګ عدل دی که نور تلو دا د کاټ سلوپ خلی ده دغه د جوچې دپاره د فورو هغه سلوپونه دي دا سلوپ د که یو مختلف ورکې دا مثلا یو نیم ورکې او فیل 2 ورکې بیا د تدو دپاره یو نیم خلی بیا وروسته چې فیل وي بیا داسې 2 خلی مثلا د کاټ سلوپ د یو په یو ورکو دا یو په یو خلی که د دغه د 2 ورکو بیا دا مختلف کېږي که 2 مساوي ورکې سي دا بیا به زه چې هغه کې هم وښایم نو دا د جوچې آوټ او ان چې دي دا د فور او د باک سلوپونه او وروسته چې کوم هغه خلي هغه د کاټ سلوپ دی مفهوم فور سلوپ دا هغه د جوچې او باک سلوپ یې دا او وروسته اضافه دا یوه اندازه لري دلته که نه چې زه به دا انشاءالله بیا درته تشریح کړم ګوره دا د باټوم ویټ او دلته یوه اندازه جوچه یوه اندازه لري چې په کوم اندازه که چېرته هغه نه وي جوچه خلي اتومات جوچه خو داسې نشي خطه چې پسې وایخلي ټوله خو یوه اندازه خلي په کوم ارتفاع جوچه واخلي د هغو نه وروسته که کاټ وي که پیل وي هغه د کاټ پیل هغه د سلوپ دی چې بیا په پروسیکشن کې انشاءالله درته هغه کړم نو اوس ما په دوی کې تغییر کولی شئ چې تاسو دا د نورو دپاره هم څنګه کوئ کاپي کوئ ځکه د دوی دپاره تغییر شو کاپي